قاري صاحب کو زمون کتونکو ته مو د خپلو لیکلو نه په خپله خوښه باندې څه نظم یا څه وغیره څه وویلو نو زه یم چې ډېر خوند به وکړي. بس ما خپل یو نظم لیکلی دی، غواړم چې هغه خپلو کتونکو سره شریک کړم. د بچي لاس کې مې قلم نه وو خفه و ځکه منکر یو لپه غنم نه وو خفه و ځکه ویلې اختر له جامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله. د بچي لاس کې مې قلم نه وو خفه و ځکه منکر یو لپه غنم نه وو خفه و ځکه ویلې اختر له جامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله. زما بچی د بېوسۍ نارې پجار وهلې لکه منصور غوندې چغې به پدار وهلې هیچا لاس ور نه کړو هر څو کوي بار بار وهلې د دوی د هیچا سره غم نه وو خفه و ځکه هم په سیالۍ چا سره سم نه وو خفه و ځکه ویلی اختر له جامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله. د بچي لاس کې مې قلم نه وو خفه و ځکه منکر یو لپه غنم نه وو خفه و ځکه ویلی اختر له جامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله. دوی ته چې ګورم په ما څنګ به خوشحالي راشي بیا زما وطن کې به هم داسې پسرلی راشي بیا دا به کوم وخت وي پښتونخوا کې چې بیخي راشي بیا دا من نوم خو په قسم نه وو خفه و ځکه خوشحاله څوک هم چم په چم نه وو خفه و ځکه ویلی اختر له جامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله. د بچي لاس کې مې قلم نه وو خفه و ځکه منکر یو لپه غنم نه وو خفه و ځکه ویلی اختر له جامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله. زما بچی د بېوسۍ د لاسه سوال کولو زما بچی د غریبۍ د لاسه سوال کولو زما بچی د مجبورۍ د لاسه سوال کولو د انتخاب نه هیر هر دم نه وو خفه و ځکه د زخمونو لا مرهم نه وو خفه و ځکه ویلی اختر له جامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله. د بچي لاس کې مې قلم نه وو خفه و ځکه منکر یو لپه غنم نه وو خفه و ځکه ویلی اختر له جامې نه غواړمه ماله د دې کال کتابونه واخله. ډېر ښکلی ډېر ښایسته قاري صاحب ډېر خوند یې وکړو. دا و قاري انتخاب علم انتخاب صاحب د چا تعلق چې د ملکنډ سیمې میاګانو کلي سره دی. ډېره مننه قاري صاحب چې د دومره مصروفیاتو باوجود مو موږ له وخت راکړو زموږ سره مو ناسته وکړله. انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربان نګار علم او کیمرمین تحسین الله ته ورکړي اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او خوشحاله اوسېدلي. الله پامان.